حدیث کی راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی الله با آدم علیہ السلام ته چې یا آدم اے آدم دا مت قیامت په ورځ وی نو آدم علیہ السلام با الله ته وی چې لبیک وسعدیک والخير في يديك یا الله زه حاضرم تاسو وای اخرج بعث النار هغه کسان روبسي جهنم ته بشي آدم علیہ السلام ته الله وی هغه کسان د خلکو نه جدا کا چې کوم با جهنم ته ځي په دې قران کې آیت ته تاسو به ویلې او ترجمه به تم معلومه خو د دې سره به ودرېږي مؤمن هغه د آیت ته وامتازوا اليوم ايها المجرمون الله وایي چې اے مجرمانو تاسو جدا شئ خلق به دوه دغه کې تقسیم شي تاسو دا سوچ کړئ چې توبه کوو کې دې چې تاسو سوچ کړئ دی کله چې الله وایي کې وامتازوا اليوم ايها المجرمون اے مجرمانو تاسو جدا شئ د جنتیانو نه پرې چې جنتیان جدا ولاړي تاسو دا سوچ کړئ چې توبه کوو کې مجرمانو کې به کې جنتیانو کې به نو الله سبحانه وتعالى بآدم عليه السلام تو أخرج بعث النار دور ولا روبس وآدم عليه السلام بوتيجي وما بعث النار يا لا سوق ما تثبت سوق دي سمر دي أو دي خبري تقول كده أو كوبدي دي مزلوي خنشو نبيه بتاعته من لاسنيوك أو تاسر بالشريك شو بدي غم كي تزرد دي مرشي وکړي چې آدم علیه السلام وی چې الله سوق دي نو الله به وی چې اے آدم د هر زرو کسانو نه یو کم زر جهنم ته بوزه او یو جنت ته بوزه د هر زرو کسانو نه یو کم زر جهنم ته او یو جنت ته رسول الله سوي فذاك حين يشيب الصغير چې کله دا اعلان وشي ماشوم به بوډا شي एकदम به د وخت تکسپین شي چې الله دا کوم سخت ده او الله په قران کې ویلي يوم يجعل الولدان شيبا هغه ورځ باندې ما شومانان بوډاګان شي دغه دوه مطلب دي یو خو دې سخت ده لاسه بوډاګان شي اخرک چې وي زه ګورې ځواني مخ خدای وختره لاسه سپین کړی دي غمونو سپین کړی سخت سپین کړی دې سخت سره وختنه سپینی به دویمه د دې دلاسه چې د ورځ دومره وګده ده چې کله را کسره پاسېدو د قبر نه ماشومو او چې د ورځ ختمېدو نو ستې جوړ شي بوډا شي 50,000 کاله خپل رب ته ولاړ نه به خوراکي نه به څښاکي او دا نور به یو میل په فاصله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د یو میل په فاصله کې او خلک به په خلو کې ډوبي د اعمالو مطابق څوک د ګټو پوري څوک د زنګنانو پوري څوک د نامه پوري څوک د سینې پوري څوک د خلی پوري او بعض مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم من يلجمه العرق الجامه او بعض په دې خلو کې بالکل ډوب راته او مؤمنان او چې خلک په کوم ځای کې عرش په سوري کې ولاړي الله اکبر رسول صلی الله علیه وسلم چې خلک 50,000 کاله ولاړي نو تنگ بشي دوی به مشوره وکړي چیرې د الله تعالی غوړي چې حساب شروع کړي ولې الله رسول خبري کولای شي يوم يقوم الروح والملائكة صفا الله يبقى ورځ باندې جبريل عليه السلام او ملائکه په صفونه کې ولاړي را کوشي لا يتكلمون خبري ونی شي کوله چې جبريل عليه السلام خبري نشي کوله ته وګي الله سره حاضر دیو مشورو کی چې الله ته ویل غواړي چې حساب شروع کی بس بعض روایتونه کې راځي وي دا بعض به کې وي چې جهنم ته ځي جهنم ته لړ شو جدي سختي نه بچو جهنم سخته بده کم احکار 50 کاله ودرېدا سم معمولی خبر دوی چې سید آدم علی السلام وجود د انسانانو پلار دی الله بخپل لاسونو پیدا کړي آدم علی السلام په صبر شي چې یا آدم ته د انسانانو پلار الله بخپل لاسونو پیدا کړي ملائکه ته سجده لګولې ده اما ترى الى ما نحن فيه دي سختي تنګوري مونږ چې بکیو هغه ته څه وکړو وی الله ته وای
چې حساب شروع کی هغه وایي چې نفسي نفسي آدم علیه السلام وایي زما خو د خپل ځان سره کم زما رب خو نن دومره غوسه دی چې مخکې نه چې د دومره غوسه شوی دی او نه به دومره غوسه شي نن الله ډېر قهر نو موږ ته څه طریقه وښایو لاړ شي په نوح علیه السلام پسې د اولنی پیغمبر الله رالیږلی دوی په نوح علیه السلام پسې ورشي هته مو دغه خبره وکړي ته یې سختې ته وګوره هغه ورته نفسي نفسي زه خو د خپل ځان سوچ وړی یم غم وړی یم زما رب نن ډېر غوسه دی سره خبرې نشم کولی نو یې څه تاسو لاړ شئ په دغه پسې په ابراهیم علیه السلام پسې واتخذ الله ابراهیم خلیلا الله ملګری دی ګوره خاص په ده پسې ورشي هغه پسې به راشي چې ته ګوره د الله ملګری ته دې سختې ته وګوره هغه وایي نفسي نفسي د الله هغه ملګری به دا وایي هغه سړی به دا خبره کوي چې بار بار په قرآن کې الله ویلي دی ابراهیم علیه السلام ګوره ډېر کلک مسلمان وګورئ الله وایي ښه وایي ډېر کلک موحد او زما سره ډېر غټ تعلق و دغه سړی به هم دا خبره کوي نو ته موږ ته څه طریقه وښایو موسی علیه السلام پسې لاړ شي وکلم الله موسی تکلیما موسی پسې لاړ شي موسی علیه السلام به د الله سره خبرې کولې نو دو سره په دنیا کې خبرې کړي نه کېدی شي چې اوس هم هغه شان خبرې ورسره وکړي موسی علیه السلام پسې به ورشي ورته سره الله خبرې کړي ته الله ته ووایه وایي نه نن زما رب ډېر خفه دی قهر دی زه نن د هغه سره خبرې نشم کولی کوم سړي چې په کویتور باندې د رب العالمین سره خبرې کړي او په مخه به تو خبروله هغه هم خبرې نشي کولی به ورځ ښه نو څه طریقه عیسی علیه السلام پسې لاړ شي عیسی علیه السلام هغه بغیر پلار نه چې پیدا دی په هغه پسې لاړ شي دا ډېر اوچت انسان دی او پسې ورشي هلته به وایي چې ګوره ته دې سختې ته وګوره او زه خبرې نشم کولی الله قهر دی نو یې موږ ته څه طریقه وښایه که نه وایي طریقه دا ده چې محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم الله اکبر زمونږ امام زمونږ قائد زمونږ مشر زمونږ د سترګو یخوالی زمونږ سردار زمونږ د زړه سر زمونږ وینه چې په قربان ده زمونږ مال په قربان دی زمونږ بچي په قربان دی وایي په هغه پسې ورشئ هغه له الله تېر شوي او راتلونکي خطاګانې ټولې بخوي غوره انسان دی وایي دی رسول زموږ په ما پسې به خلک راشي او ما ته به وایي چې ته دې سختې ته وګوره نو څه وایي ته الله ته ووایه وایي زه به ورته چې انا لها زه به ووایم زه به الله ته ووایم وایي زه به په سجده باندې پرېوځم په یو اوږده سجده باندې ډېره اوږده سجده به وي د حد نه زیاته اوږده سجده او د الله صفتونه او حمدونه او ثناګانې به ویم چې الله مله اجازت راکړي ګوره هم بغیر اجازته خبرې نشي کولی ګوره رسول صلی الله علیه وسلم اگر که اوچت انسان ده بغیر اجازته خبرې نشي کولی وایي زه به دې سجده پروت یم او الله به وایي چې یا محمد ای محمد صلی الله علیه وسلم ارفع راسک سر اوچت کا سل تعطى څه وغواړه که څه غواړې موږ به درله درکو که شفاعت کوې نو موږ به قبول کړو څه چلې رسول الله بوته یا الله دا خلک وایي چې حساب کتاب شروع کړه الله بوته ښه حساب کتاب غواړي او یلا دوی حساب کتاب غواړي نو بیا واوره وجاء ربك والملك صفا صفا فورز باندې رب العالمین په خپل راځي به حساب کتاب له خلک به دغه ځولای رب العالمین براشي ملائکه به سره راشي په صفونو کې به ولل وجاء ربك عرش باندې چې کوم رب دی د په اور استا سره حساب کتاب کوي ګوره زه د قران تلاوت چې کله کوم دی آیت سره ډیر ودرېږم او زم چې تاسو به دی آیت په تاسو ډیر ودرولې کوم آیت سنفرغ لكم ايها الثقلان الله وی اے انسانانو اے پیریانو زه تاسو ته فارغ شم لکه صبر وکړئ زه به تاسو حساب وکړم ته انسان ډېر ویری رب العالمین براشي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په دې انسانانو باندې چې په دغه ورځ کومه سختي دغه تاسو مکو به چې رب العالمین راشي او یو سړی ته आवाज کیږي دغه په نوم باندې دغه پلار په نوم باندې چې راځه الله دې غواړي فلان ابن فلان پلانې د پلانې زوی
را دي شي الله وی چې را دي شي نمبر راغی دی الله اکبر سلام بګرازي ګره فلانه د فلانی زوی رب العالمین وی چې را دي شي زه دې وسو ته پوښتنه کوم د چې زما د دین نه ځان لري کړو د چې دین نه منو دینداری بزن کې نه راوست الله ته رجوع نه کوله ولې روایتونو کې راځي چې په دغه ورځ په د زناور ولاړی کنه واذا الوحوش حشرت زناور په ولاړی د زناور په د انسانانو نشته وي د زناور په سرونه دي چې چتې لګي چې د انسانانو سره وګورئ نن سکی زناور سرونه به چتې لګي چې نن خو په د انسانانو باندې غټه سخته ده کله چې سړی ته आवाज وشي او هر سړی به بر ګوري او به چې دغه زمانه نمبر دی او دغه زمانه نمبر دی رب العالمین ته مخامخ شي چې کله رب العالمین ته مخامخ شي رسول صلی الله علیه وسلم وی د قیامت په ورځ به هر سړی د خپل رب سره خبرې کوي او رب سره خبرې کوي او ليس بينه وبين ربه ترجمان په منځ کې به ترجمانو نه ګوري ډایرکټ به د خپل رب سره خبرې کوي ته پوښتنه بدنه کوي ولې دې شي کړی دی ولې دې نه دی کړی ها موږ ته خدا پته ده کنه چې مرګ شتي معنی کنه معنی مرګ شتي کنه د مرګ نه بعد خبر شتي بیره پاسې دې شتي کنه شتي به سوال شتي کنه شتي چې سوال شتي نو جواب تاسو سره شتي ته سوچ خبره کنه ټول ارسه کوم منو سوال پورې غوړو سوال شتي نه چې شتي تاسو سره جواب شتي جواب ما سره نشتی چې نشتی به هم د قشن ناس الله به ته په خله باندې مهر ولګي او د دې بدن ته الله سوې خبرې کوا ځکه الله وی په سورۃ یاسین کې اليوم نختم على افواههم نن به موږ مهر ولګو د دوی په خلو باندې وتكلمنا ايديهم او دا لسونو بخبل خبرې کوي وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون او د خپل خبرې کوي ته خبرې نه کې مکوا په دې سترګو باندې ته په موبایل کې څه غلط ګورې د سترګې په خپل رب العالمین ته وایي عجب بلېږي د لاسونو به خبرې کوي د خپل به خبرې کوي رسول صلی الله علیه وسلم وی دا انسان باریان شي او د خپل اندامونو ته وایي چې تباشي ستاسو د پر هم الله ته وایي چې ما نه دي کړی تاسو د جهنم نه بچو تاسو به باندې ګوي ورکړه هغه وته چې انطقنا الله موږ ته الله ویلي چې جواب خبرې وکړو الله چې ته ویني بیا خو موږ دغه حکم نافرمانی نشو کولای ها طلب ولګي ونضع الموازين القسط ليوم القيامه طلب ولګي په دې تل کې بد اعمال او نیک اعمال دا به تل لیکي چې کوم زور ورو شواقه تر ته بزي ګور د رب العالمین دې رحم ته وګورته ډېر رحیم بچا دی کدي سی ویلو چې چم ګناه کړی جهنم ته بزي ها دې سی نه دی ویلي وی کني کله به زور ورو شو اگر که بدیان شتي دی به جنت ته زی به دغه فریدا زما د رب دې رحم ته ګوره کنه و چې نیکانه او بدیان یو ځای شي به هم جهنم ته نسی دشي مهربانه بچا دی دشي مهربانه بچا دی خطلی به ولګي دا غینه بعد پولیس سیرات ولګي الله اکبر سخت مرحله هغه پول د ویختنه زیات نری او د توري نه زیات تیرا په دې باندې هر سړی تیری هر انسان باندې تیریږي او لاندې دي سړي لاندې جهنم دی په دې باندې د اعمالو مطابق خلق تیری د اعمالو مطابق څوک د سیلې پشان څوک د اسمان د برېښنا پشان څوک د سترګې رب په اندازې کې څوک لکه په اسی سوري څوک لکه په اوخ چی سوري څوک لکه پیاده چی رواني څوک لکه په خپالو چی رواني او څوک به کله ولېږي او بیا به راپاسي بیا به ولېږي بیا به راپاسي خو جنت ته به ورسي او څوک به پکې ولېږي او به ولېږي برګو ختم بشي او رسول الله صلی الله علیه وسلم با د پولیس سیرت په غاړه ولړ دا دوا بکی اللهم سلم سلم یا الله سلامتیا سلامتیا غټه ورسه خلک په دې رواني ولېږي بلای دنیا خلک ته به ګوره څنګه او درته ویم ګوره د جنت بللا نشته په دغه جهنم له پاسه به تیری
په جهنم لپاسه تیرېده زور نه غواړي، په جهنم لپاسه تیرېده مال نه غواړي، ګوره په جهنم لپاسه تیرېده عمل غواړي، ایمان غواړي، تقوا غواړي. الله سبحانه وتعالی دې دغه ورځ د سختي مونږ ته اسانه کړي، او الله سبحانه وتعالی دې په دغه ورځ زمونږ حشر زمونږ د خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره وکړي، او الله دې په آخرت کې زمونږ زه چې د جنت وګرځي، او په جنت کې دی الله مونږه څنګه چې بدی مبارک جمعات کې یو ځای کړیو، دغه شان دی الله مونږ د خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کې